د ښځه او خاوند د یو بل سره روان شول، خبرې طلاق وللاړه، خو د جینۍ چې دی نو د کلي کې بزرګ هغه لاړه او هغه ورته دا طریقه وښودله چې په خوله کې به اوبه واچوې، نه به یې تېری او نه به یې توکې. ډېر عجیبه داستان دی. ویډیو راسره مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. ملګرو د ښځه او خاوند د یو بل سره وران شول که نه، خبره دې ته لاړه چې مکمل طور باندې طلاقو ته لاړه. مکمل طور باندې د حالت جوړ شو چې زه د خپلې ښځې له طلاق ورکوم. نو دا ښځه یې ولګېده په کلي کې یو بزرګ و که نه، هغه له لاړه او هغه ته یې وویل که نه چې داسې مسله ده. نو هغه ورته وویل که نه چې کله ستا خاوند تا ته لګیا وي خبرې کوي نو ته به په خوله کې اوبه واچوې، خو په خوله کې چې کله اوبه واچوې نو ته به یې نه توکې او نه به یې تېری. مکمل طور باندې داسې خبره یې ورته وکړه او په بوتل یې وله شوپ وکړو چې اجنۍ چې کور ته راغله که نه او خاوند یې هم کور ته راغی، نو دې جینۍ ته چې کله خبرې شروع کوي او دې جینۍ ته وایي چې زه درله طلاق درکوم، نو دا جینۍ ولګېده په دغه ټیم کې په خوله کې اوبه واچولې که نه او نه یې تېری او نه یې توکئ. نو خاوند چې دی نو مکمل طور باندې ورته خبرې کوي، خو دا چې دی نو د یوې خبرې جواب نه ورکوي ځکه چې دې په خوله کې اوبه دي. هغه نه پس چې دی نو خاوند چې دی نو خبرې ورته وکړې او د کور نه چې دی نو بهر ته ووتو. په دویمه ورځ باندې بیا ولګېد، خاوند راغی که نه او د خپلې ښځې ته وایي که نه زه درله طلاق درکومه او دې ښځې ته ډېرې بربادې وایي، خو دې ښځې بیا په خوله کې اوبه اچولې که نه، نه یې تېری او نه یې توکي. دا به صبر یې وکړو. د هغه نه پس چې دی نو خاوند ورته ډېرې زیاتې خبرې وکړلې، وایي چې زه درله طلاق درکوم، خو دې ښځې ورته یوه خبره ونه کړله ځکه چې د دې ښځې په خوله کې اوبه دي. د هغه نه پس چې دی نو په درېیمه ورځ باندې بیا داسې قصه راغله که نه، نو خاوند چې دی نو کور ته راننوتو او دغسې خبرې شروع کړې. نو په درېیمه ورځ چې دی نو دې ښځې ورته بیا څه ونه ویل. نو په څلورمه ورځ چې دی نو د خاوند چې دی نو راغی او د دې خپلې ښځې نه معافي وغوښته. دې خپلې ښځې ته یې ویل که نه چې ما ته دومره ډېرې زیاتې خبرې وکړې، خو تا ماله د یوې خبرې جواب چې دی نو ماله را نه کړو. د هغه نه پس چې دی نو د خپلې ښځې نه معافي وغوښته مکمل طور باندې، ویل چې ما معاف کړه که نه ځکه چې ما ته دومره خبرې کولې، طلاق خبرې مې ته کولې، خو تا ماله د یوې خبرې جواب را نه کړو. ملګرو په دې ویډیو کې موږ له هم ډېر زیات عبرت دی که نه. عام طور باندې که ته نن سبا دا ښځې وینې که نه، نو د خپل خاوند چې دی نو اجازت به ولې نه وي ورکړی، نو هغه به د مور و پلار کره ځي او په هغه به ترې هم خفه کېږي چې خاوند ورته وایي که نه چې ته خپل مور و پلار کره مه ځه، نو په هغه ترې هم خفه کېږي، په پټه ځي بیا هفته هلته تېروي که نه. زموږ پیغمبر علیه السلام وایي که نه، وایي که چېرته اجازت وی که نه نو د ښځې به خاوند ته سجده کولې. خو نن سبا چې عام طور باندې تاسو وګورئ که نه، ښځې چې دي که نه د خپلې خاوندانو خبرې نه مني ځکه چې خاوند ورته وایي چې ته دغه ځایګي ته مه ځه، نو دا چې دی په پټه باندې ځي وایي چې زما خاوند ته ته ونه وایې که نه. دا افسوس خبره دا ده که نه. نو موږ ټولو له پکار ده که نه په دې ویډیو کې موږ له ډېر زیات عبرت دی، خاص کر زنانو له که نه چې زنانو له پکار ده چې ډېر زیات صبر کوي ځکه خاوندان چې دي نو په مسافرو کې د هغه نه پس چې دی نو دوی د خاوندانو سره خبره هم نه مني. نو زما ټولو ته خواست دی که نه چې څومره زنانه یې نو هغه دا ویډیو هم وګورئ او شیر یې کړئ، صرف د دې لپاره که نه چې خپل خاوندانو ډېر زیات عزت کوئ ځکه چې یوه ښځه چې ده که نه نو هغه د خپل خاوند نه په بل ځای کې وخت نشي تېرولی. عام طور باندې تاسو کتلي وي که نه خاوند نه بغیر د ښځې وخت چېرته هم نه تېرېږي. که چېرته یوه ښځه واده شي او هغه بیا د خپل مور و پلار کره راشي که نه، نو د هغه زندګي چېرته هم نه تېرېږي که نه. نو زموږ ټولو ته خواست دی که نه چې څومره زنانه یې په کورونو کې خپل کورونه په صبر باندې کوئ، په تحمل سره یې کوئ ځکه که نه چې تاسو صبر برداشت په خپل کور کې نه کوئ د خاوند په کور کې، او که چېرته تاسو طلاق شئ یا د خپل مور و پلار کره لاړ شئ نو تاسو چېرته هم زندګي نشئ تېرولی د بغیر د خاوند نه. نو دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ. زموږ دپاره پکې ډېر زیات عبرت و.